زما وطن چې ورانېده ته ورسره وې که نه، زما وطن چې ورانېده ته ورسره وې که نه، زما کورونه نړېده ته ورسره وې که نه، زما مولا او هم سپین ږیرې یې ټول ووژل، زما مولا او هم سپین ږیرې هم ټول ووژل، مور او په غېږ کې ماشومان چې وژل ته ورسره وې که نه. زه دا منم چې دا ظلمونه ټول کفارو وکړل، زه دا منم چې دا ظلمونه ټول کفارو وکړل، زما ملا زما مشرانې چې کوڅو کې شرمول ته ورسره وې که نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزیزانو، داسې وخت دی چې 2 کلن ماشوم هم پوهیږي، ښه او بد پیژني، حالت ستاسو په مخ کې دی، ګورئ څارئ. په موږ باندې 50 کاله داسې ټوکې وشوې، داسې وځپل شو، داسې در په در شو، داسې وروزل شو چې ښه او بد یې موږ سره ګډوډ کړي دي، او که څوک ښه کوي او که بد کوي هیڅ توپیر چاته نه لري. عزیزانو، انسانیت، اسلامیت، ژوند، دا نړۍ، قرآن، حدیث، اسلام، شریعت، نرتوب، سړیتوب، خپل پردي ملګري، دوستان او دښمنان، دا ټول موږ او تاسې ټول پیژنو. موږ په دا 4-15 لسیزو کې لکه زه چې ګورم، داسې هر سړی د دې شاهد دی، ګوري موږ په داسې خلکو باندې ویاړ کوو. زه د داسې خلکو سره ناسته مه لرله چې ما ته ویلي چې زما پلار 15 کسان وژلي، زما نیکه 25 کسان وژلي، را پاسې ډاز 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 ډاز. زه د داسې ښه پښتنو سره ناست یم چې ما ته ویلي دي چې زما پلار د خره په سر باندې 18 ځوانان د هغه د کور په مخ کې ډاز 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 ویشتلي دي. زه داسې خلک پیژنم چې ما ته په خپله حجره کې داسې ویلي دي چې موږ به د خلکو نه په زور کلنګ اخیسته، او داسې نور. آیا موږ نه پوهیږو چې دا په زور کلنګ اخیستل څه معنا لري؟ ټول په پوهیږي. بدماش، او بدماش معنا څه؟ قضاوت په تاسو. خلک ویشتل معنا څه؟ د خره په سر قضاوت په تاسو. بې ګناه 15 کسي سړی وژل دغه د کور په مخ کې قضاوت په تاسو. زما په پوله باندې تله دی، په غېږ کې بچی میشتلی دی، قضاوت په تاسو. عزیزانو، سمه ده چې ګناه زموږ نه ده، ګناه زموږ د مشرانو ده چې موږ یې داسې حالاتو سره پرېښودو چې موږ په ځای د خو بد کوو، په ځای د خو خلکو د بدو صفت کوو، په ځای د خو ملګرو د بدو ملګرو ملاتړ کوو، په ځای د صادقینو، په ځای د وطن دوستو، د ښه مسلمانانو، د منافقینو، د خاینینو، د غدارانو، د غصبګرو ملاتړ کوو. ما داسې کسان په خپل وطن کې ولیدل چې هر ظالم راغلی، هر کافر راغلی دی، د اسلام په شکل کې دومره ګیره او سپینه او یا توره پګړۍ والی د موږ یې ملاتړ کړی دی، خپلې خویندې مو ورکړي دي، خپلې لورانې مو ورکړي دي. قضاوت په تاسو. تر څو پورې چې ویښ نه شو، ځان ته ځان، کام ته کام، خپل ته خپل، پردي ته پردي، دوست ته دوست، دشمن ته دشمن، ښه ته ښه او بد ته بد ونه ویو، ښه ورځ به ونه ګورو. نظم نه غواړم ډېرې خبرې وکم. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ، لاسونه سره ورکئ،
یو د بل نه قربان شئ، ښه ژوند ولرئ، یو بل ته نصیحتونه وکئ، یو بل سره مرستې ورکئ، یو بل سره خپل کپ نیم کئ، یو بل سره خپل غمونه شریک کئ، خپل خوشحالیان یو د بل سره شریکې کئ. هله به تاسو باندې د تاسو نه خدای راضي کیږي، او کله چې خدای راضي شو ټول کارونه جوړیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای